دا مولانا دی دیتا مولانا ویل ګناه دی مړه دیتا شیطان وای دیتا ابلیس وای هغه ډیزلی دی دا چې بیګاری دی کنه دا خلکو نه خیرم غواړي مخکې راځي خلکو دی چې مال ووټ راکړي پهله خوب وکړو چیرې زه لګیم آدم علیه السلام سره په ټلیفون باندې لګیم خبرې کوم دا ډیزلی صاحب وای چیرې ما خوب وکړو چې زه لګیم د سره دا آدم علیہ السلام سره بم جوړेगे نو خدای دې غر کو تباہ کا تباہ شي ډیزلا موبایل چړ دو آدم علیہ السلام سره موبایل کم زین رالو هغه خپل سزا وړ ظالم بچا ته لګي ځان د صدر وې ته چې صدر شزمږه بزان کتل قسم د ډس بزان نو باسما چې دا صدر شو دا خپل غ ډیزل نو ولې پر کمرے کرتے سے کہ اکیلے بلا رہا ہے کس نے کہا یہ آپ کو یہ تو میڈیا بول رہا ہے نا کہ مولانا صاحب آپ کو اوپر بلا رہا ہے تو کیوں بلا رہا ہے کیا مسئلہ ہے کیوں اوپر بلا رہا ہے وہ بھی اکیلے کسی کو ساتھ لانا بھی نہیں کیوں یہ تم مجاہدے تو جنگ تا بڑے والے ممتاپا سے اللہ پا فضل کرم سرا لبیکو کو عمران خان تو ہمیشہ پارا زندہ باد اور مولانا ڈیزل اللہ دے تباہ کا اللہ دے برباد کا او دے شرمولو پرمټ د پاره د بنظیر حکومت بیا تسلیم کو هغه پورې د ویلې چې په کم کوم باندې یعنی زنانه لیډر راشي او زنانه وزیر اعظم یا باچا راشي د هغې دا نه کېږي او د هغې هغه موږ د زړه مینه ده او ولان دو پاکستان آزاد پاکستان چې دی نو اعظم صاحب تا ته بیکاری ویل وای ته بس موږ د بیکاری نه دی ویل هغه خپل ځان د ویلي دی ولې چې بیکاری دی موږ بیکاری موږ آزاد قوم یو بوشه موږ خوددار یو موږ ځان لیو موږ بیکاری نه بیکاری چې دی هغه شهباز شریف خپل دی حمزه شهباز خپل دی مریم نواز خپل دی او خاص چې غټ بیکاری دی هغه چې دی نو هغه دا سرو مال نو میر شو زرداریم دی ډیزلی دی دا غټ ډیزلی دی دا چې بیکاری دی کنه دا خلکو نه خیرم غواړي مخکې راځي خلکو دی چې مال ووټ راکړي پهله خوب وکړو چیرې زه لګیم آدم علیه السلام سره په ټلیفون باندې لګیم خبرې کوم دا ډیزلی صاحب وای چیرې ما خوب وکړو چې زه لګیم د سره دا آدم علیہ السلام سره په موبایل باندې لګیم خبرې کوم دا ویډیو ده کنه جی او یاره جما دا آدم علیہ السلام وای ته به صدر جوړेगे نو خدای دې غر کو تباہ کا تباہ شي ډیزلا خدای دې غر کا بے غیرتا ته ډیزلې ته چر د صدر جوړې دې شمړه خدای دې غر کا موبایل چړ دو آدم علیہ السلام سره موبایل کم زین رالو هغه خپل سزا وړ ظالم بچا ته لګي ځان د صدر وې ته چې صدر شزمږه بزان کتل قسم د ډس بزان نو باسما چې دا صدر شو دا خپل غ ډیزل نو لاندې به کار کوو خدای دې غر کو تباہ کی ډیزلا تباہ لانا چې کمره وای علماء په داسې خبرې نه دی کول پکا دا مولانا دی دیتا مولانا ویل ګناه دی مړه دیتا شیطان وای دیتا ابلیس وای ابلیس وای ته کټه ګیره دا کا بهترین ولا ندی بکول پکار من پس جنازے کو ہاں داسې الفاظ نه استعمال اول پکار دا علماء کرام دي دا زمونږ دا یو منټ جی صبر وکړه یو منټ صبر وکړه جی ز تاسو د جواب درکوم دا مولانا صاحب دی کنه جی د دې اوګرا طارق جمیل صاحب دی صحیح دا ثاقب رضا مصطفی صاحب مشته صحیح شو جی نو دا دل ول سات نور گئی د مولانا سره ول نه دی غټه دا خبره ده کنه دې سره ول نه دی هغه وګرا د عمران خان صاحب خبره کوي کنه کوي گانا نو دې سره ولې سات نور گئی ولې چې دا ډیزل دا مولانا دی نه صحیح دا غلې ته ولې بار ډیزل وای نو دا دې 1982 کې چې دې نو دا بنظیر بوټو صاحب نه دې دلاسه دې دا نوم ملو شوی دی دا ډیزل ملاقات کړ بنظیر صاحب خو دې ومنه یار دې سره ملاقات کړي مریم نواز سره چوي ورته راشه بر کمرے تھا آپ کو مولانا صاحب اکیلے بلا رہا ہے نو والے بر کمرے کرتے سے کہ اکیلے بلا رہا ہے کس نے کہا یہ آپ کو یہ تو میڈیا بول رہا ہے نا کہ مولانا صاحب آپ کو اوپر بلا رہا ہے تو کیوں بلا رہا ہے کیا مسئلہ ہے کیوں اوپر بلا رہا ہے وہ بھی اکیلے کسی کو ساتھ لانا بھی نہیں کیوں یہ مولانا ایسے ایسے کر دیے مولانا کے ساتھ یہ کیا ہے یار مولانا صاحب کا ساتھ ایڈیٹنگ شو ہے ایڈیٹنگ نے شو یار جو بیرو کو رہا نبوت دعویٰ کئی دا سیدھی دا مولانا دے دا نبوت دعویٰ کئی دا سیدھی ایڈیٹنگ دے دا یو مولانا چرته چې دی هغه کولی شي دا نبوت دعویٰ کوي کنټرول دې ګرا مهرباني یار سره بل کوو څنګه یې خیر شکر دی مهرباني ناغلی مونږ هم راغلی یو جی بخشوپل نه راغلی او ارباب جامداد علاقه ده زمونږ جی ولې دومره ډېر په غوسه یې تاسو غوسه مونږ ځکه یو چې یو حق لیډر دی زمونږ عمران خان مونږ ته ولې خوښ شوی دی چې دا د امریکې په سترګو کې سترګې اچي یو خبره کوي لکه د ازمري غوندې او دې نه مخکې چې کوم مونږ وزیر اعظم کتلی دی نواز شریف یا مولانا ډیزل یا دا نور خلک نو دا د امریکې په خپو کې نازي
دی او امریکا د هغه په سر باندې داسې لاس وهي څنګه چې سپي د خلک په سر لاس وهي چې موت یې دا ونیسه نو هغه نیسي او چې موت یې دا پرېږده هغه پرېږدي او عمران خان واحد یو سړی دی چې هغه زمری دی سترګو کې سترګې اچي یو ښه ټیټ جواب والا ورکوي هغه موت یې نه جوړېږي هغه زمری جوړېږي پښتون دی خوددار دی خود مختار دی مونږ هغه پسې هغسې جذبه کې ولاړ یو چې عمران خانه ته مجاهد دی ته جنگ ته تا بڑے والے مونږ تا پسې الله په فضل کرم سره لبیک وکړو عمران خان ته همیش لپاره زنده باد او مولانا ډیزل الله دې تباہ کا الله دې برباد کا او دې شرمولو پښتون قوم دې شرمولو خدای دې تا ځان لو شرموا مولانا نه مولانا خدای بندا والله که زما وسوي ډایرک درته ابلیس وایم چې ته مولانا ابلیس ګور کې دا وخت ولې رالی حسین راغله جذبات سره عمران خان سره زیاته کول دا مونږ ټول قوم سره زیاتی کول دي پوښې نن عمران خان انډیا را جواب ورکړی دی ما دې قسم وای یو کشمیری ویل وای عمران خان راتلو پورې مونږ سترګې خوب نه دی کړی وای چې کله عمران خان انډیا له دوه جهازونه لړه کړل هغه شپې نه مونږ اوده شو چې بچی اوده شي ازمری رالو زمونږ حفاظت دپاره ازمری زنده باد مهرباني شکریہ کاکا څنګه سوال بسی هاي د سبا راکی وي تاسو سره راغلی دلته مو بدل ته راغلی صرف د عمران خان سره یو را خایستګیره د پکاره تر مولانا صاحب سره وي نه مولانا صاحب سره خو موږ جمعات کیو کنه موږ چې چا پسې مونږ کوو د هغه سره ولاړ یو مولانا فضل رحمان صاحب خبره مولانا فضل رحمان صاحب خو هغه خو دی وخت کې پالیټکس کې دی کنه هغه خو په جمعات کې نه دی مدرسه کې نه دی چې موږ د هغه سره ودرېږو بلکې هغه یو کار ډېر زیاتې کوي او زما په خیال سره زما پوینټ اف ویو سره چې هغه کوم د مدرسې کې د عام خلکو بچی دي او دا راولي سیاست د پاره خپل پوینټ سکورینګ د پاره راولي او دا غي نه دی فائدې لري دا خو سخت ناروا خبره ده سیاسي خلکو له پکار دي سیاسي خلک راشي میدان ته کوم مولانا صاحب چرته په خپل ځان له سټیج باندې ولاړو ځان له د یو بیل پوزیشنو نه بیا به عوامو دا دغه باره کې دا تاثیر نو خو چونکې هغه مخکې نه ډیکلیئر شوي دي د عدالتونه چې دا غله دي ډاکوان دي او د پاکستان او د عوامو پیسې والده او بار ملکونو ته لېږلې ده د هغې ډېر دفاع کوي په دغه وجه د دې نه د صوبه سرحد او د ټولو پښتنو د مولانا صاحب زړه کرکه کوي چې دا چې کوم علماء کرام چې کوم دا نبی علیہ السلام وارثان دي په دې په خبر نه کول بالکل دي دا خبره حقیقت ته مولانا پسې علما پسې بالکل خبره ناجیزه نه دي پکار یو منټ دا مولانا ډیزل دته مونږ نه دی ویل نه عمران خان ویلي دا ورته خواجه آصف ویلو چې کله بېنظیر حکومت او تاسو میډیا والا ته دا تاریخ معلومي نو هغه د سکولو یو پرمټ د پاره د بېنظیر حکومت بیا تسلیم کو هغه پورې دی ویل چې په کم کوم باندې یعنی زنانه لیډر راشي او زنانه وزیر اعظم یا باچا راشي دا غي دا نه کیږي او دا غي هغه نه کیږي خو چې یو فرمټ ورکو نو چونکه خواجه آصف خو د بلې پارټي او نواز شریف پارټي هغه پسې دا پروپاګاندا شروع کړی دا هغه د عام خلکو د کې ګناه نشته چې دی خپل کې راغله واړه دي لکان دي نه پويږي دی کور سو وي دا نظر انداز کول پکار دي دا څه غټ لیډران تاسو ته انټرویو نه ورکړي چې تاسو د دې دا واړه لیډران هم د خبره کوي غټ لیډران چې کم کوي انټرویو ما کلام ډیزل به څه معلومي کنه اوس ما ته دونه نه دي معلوم څونه باغی ته معلومي داغه به څه فائدې وي هغه به د سیاست مطابق وي د خپل قوم مطابق بنوي ګور هغه خو اول دا ناجیز وګوره دا ناجیز وګوره چې داغه په پارټي کې دن ناړو د سره جمهوریت شته نه ولې هغه خپل زوی را مخ کې کړی دي هغه یو بل مولا نه دی را مخ کې کړی هغه باندې څونه مولیانو به هغه نه عجیبه غونډه کې خبر داسې کول نه دی پکاره اسلام په شورا باندې دغه کوي چې کوم شورا کې داسې وي کنه چې علاقې کې خلک وي کنه ته به غونډه باندې کوم چا سره ډېری لمه خو خاصي هغه به د په سیاست کې داسې حساب تاسو لور کسان و درول کنه چا څه پیسې زیاته کس ودري کاغذ نه کار دی که بدکار دی کار قسم دی هغه سالور نه تاسو بار صاحب شنه شي پای کې بتایو خامخا سره زه استاد یو بل خبره کوم جی لکه زموږ خو د سی عمر دی کنه چې موږ به دروغ کم وایو موږ به چا غیبت هم نه کوو خو زه چې کومه
حقیقت یہ بھوے عمران خان کو ګیره خوري کو جامت کوي کو برېتې شته کو نشته خو د دې یو ټکي زموږ وخت دی چې په اقوام متحده کې چې د اسلامي فوبیا باندې کومې خبرې وکړې تر نن ورځې پورې زموږ یو لیډر کو مولانانو نه تعلق ساتي کو هغه عام سیاستدانانو نه تعلق ساتي خو هغې چرې اسلامي فوبیا باندې هم خبره نه کړې قرارداد عمران خان پیش کو منظور شو او هر کال به هغه همدقسې مناوي دا ورځ دا د دې دپاره هم یو لمبه فکر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ورور خیر دی جی بالکل شکر کوم دی جی طاهر محمد نوم مې دی کوم جی ځای راغلی جی تغوی نه جی څه کېدل بس دلته بس خپل مینې له راغلي نو او زموږ ویډیوګانې ګورې بالکل فرمرن ګورم ناظرین ته وایي که زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب ان شاء الله ولې نو ورته به وایو دا به ان شاء الله ټول سبسکرایب کوي او موږ خاص کر عمران خان سره مینه ده بس هغه مینه خو د خپل لور سره کوي زوی مینه کې څه خبرو څه شان نه نو بس مینه خو مینه نو څومره مینه هم دا اوسه به حد مینه ده او دا زموږ اوسنی وزیر اعظم څوک دی دا خو شابه شریف دا څه ګڼ کپ دی هغه نه څه غواړي چا ول چې ګڼ کپ دی ګڼ کپ دی ښکاره نو هغه کې څه هغه ول تاسو بیکاریان یې ما ول تاسو اوس کچکول درته لای روپۍ به راغونډې په جلسه نه 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 کچکول نه دا ملک بس صرف یو عمران خان سره کوي بل څوک نه شي سره کولی ما خو سوچ کوله دا چا څه اوس کچکول ورسره چې موږ د بیکاری وزیر اعظم عوام یو او دلته موږ چا سره ونه لو نه 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 خان صرف یو حال دی خان صاحب بس مولانا صاحب بارا کې چې موږ کله ویډیو جوړو کنه مولانا صاحب ته خلک ډېر غیر مناسب الفاظ استعمالوي زیات تر دغه کارکنان چې کوم دي بیا ماته کنزل کوي نو دغه بارا کې بس بالکل لاغلا مرکز اندل دغه خبرې نه دی په کار خدای مینه خبره بس خان صاحب سره زمونږ د زړه مینه ده او بالکل د نمبر کې زه د باجوړې مجي باجوړ څه کېدل دا باندې جلسه پر راغلي د خیر سره زمونږ د عمران خان سره خپل مینه دغه پر موږ راغلي او ان شاء الله د خیر سره بیخي ډېر زیات ان شاء الله کو ځان قرباني را لبي مو ته موږ تیاری د خیر سره ځان قرباني کې به بالکل ان شاء الله بالکل زما د خدای سره وعده دغه سره وعده کو ځان قرباني ول راشي به مو ته ان شاء الله تابعدار یم خیر ان شاء الله وزیر اعظم صاحب چې کومه دا تاسو بیکاریان یو کم یو وزیر اعظم صاحب شهباز شریف صاحب نو هغه ته د خبره چې د امریکای غلامان دي موږ پاکستان آزاد خلک او موږ د چا غلامي نه منو موږ اسلامي خلک ان شاء الله او ازادي غواړو او اسلام غواړو هغه غلامان دي موږ غلامي د چا نه منو کاکا کاسو دوبۍ کې دا انډین چې کومه د پاکستانی سناسي په دیره کې یو دیره کې روټي خوري یا په سعودي عرب کې او د لر نه بیاوت گئے بیکاری دراو یہ برتن دولو حالته بیا هغه څه کوي هغه پښتون هغه پښتون هغه سره پښتون نه دی خو ان شاء الله زمونږ د وزیر اعظم ته بیکاری ویل انت څنګه چې نه نه ان شاء الله هغه زمونږ پښتون لور دی هغه د کار نشي کولی او کو برتن منګه به دغه کو او ان شاء الله ولذي په لنګبارو باندې مر خیر ان شاء الله د لوک هندو منګه او زمونږ دغه خیر ان شاء الله منګه خلک یا میډیا اوس لګیا دا وای پاکستاني وزیر اعظم چې د خپل عوامو ته بیکاریان ویل بالکل ټیک داغه ټیک داغه ورته ویل چې هغه غلامان دي هغه پیسې خورلې دي غلامان خلک دي هغه خامخا کولی شي بای منګه آزاد خلک او آزاد امیدوار یې کړی ان شاء الله باندې چې غلامي نه منو او نه منلې ده انډیا